شمالي وزیرستان کې د پاکستان پر فوز خونړي بریدونه شوي. د کابل غږ یا وایس اف کابل د یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او ښې چارې. د بشپړ راپور لپاره د دې ویډیو تر پایه اوسئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. شمالي وزیرستان کې د پاکستان پر فوز خونړي بریدونه شوي چې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 8 عسکر وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا څخه سیمه‌ییزې سرچینې وایي تېره ورځ د شمالي وزیرستان په داتخیل او اشام سیمو کې وسلوالو پر فوز د سپکو او درنو وسلو ډلهییز بریدونه کړي دي. خبر زیاتوي چې د دوه جلا بریدونو کې د یو حوالدار په ګډون 8 عسکر وژل شوي او 100 نور ژوبل شوي دي. له بل پلوه په شمالي وزیرستان کې سیمه‌ییزو حکومتي چارواکو ویلي چې د دې نښتو وروسته یې په سیمه کې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي. بلخوا د شمالي وزیرستان د تیرې ورځې بریدونو مسؤلیت د تحریک طالبانو پاکستانی ویان محمد خراسانی منلی دی او د البدر په نوم د روانو عملیاتو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو د نورو بریدونو خبر ورکړی. د پاکستان پوځ په دایګان سیمه کې پر خپلو عسکرو د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې د شمالي وزیرستان په اشام سیمه کې د وسلوالو سره نښته کې د عصمت الله په نوم یو پاکستانی عسکر وژل شوی دی. یو بل خبر له مخې په میر علي سیمه کې هم د ملیشه ځواک یو عسکر وژل شوی دی. دغه پیښې مسؤلیت پاکستانی طالبانو اخیستی دی. د امریکا غږ ډي وي څانګې د امنیتي سرچینو په حواله همدارنګه ویلي چې تېره شپه د شمالي وزیرستان په مکین تحصیل تبۍ سیمه کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې 15 پاکستانی عسکر ټپیان شوي دي. ګرانو لیدونکو، له دې چې د دې ویډیو تر پایه راسره وئ، مننه کوم. د نورو تازه او کره معلوماتو او خبرونو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.